زما څه مدد کړی نو تاسو قسم چې تاسو وایئ چې دله موږ پیسې ورکړو دله موږ نه پیسې اخیستې. انسانو ته روزګار ورکو 50 لکه خلکو ته به کورونه ورکو خو په دې 2-3 کاله کې د لکونو خلکو نه روزګار واغست. زمونږ د عوامو بالکل کار نه په درګۍ کې کار کېږي، نه په ورتیر کې کار کېږي، نه په کوپر کې کار کېږي، په یو ځای کې یو کار هم نه کېږي. انا د کور کلي کوڅې نمایندګانو نه په اسلام آباد کې اوسېدل او نه په پېښور کې اوسېدل. موږ د وزیر آباد د هغه ځای نه تاسو ته فیډر نه بیا تاسو ته موږ دا کړو هغه ستنې هم خلکو ولګولې غریبانو په اوږو باندې او په لاسو باندې هغه ستنې په خپله باندې ولګولې ښخې کړې تارونه یې پرې راخ کړه. اوس په هغې کې بجلي لکه نه راپرېږدي. نو هغې لپاره مطلب زما خویندې د وابډې والا به څوک راغلی هغه به وایي چې تاسو بیلونه جمع کوئ په تاسو باندې ډېر بقایجات دي. نو بقایجات خو زه به په خپله یو خبره وکړم چې زما کور دی په غفار بانډه کې او 8 کاله وشو چې په کور کې موږ نه اوسېږو، موږ په پېښور کې اوسېږو. هره میاشت په هغې پسې بیل راځي 1.5 او 40,000 روپۍ پسې بیل راځي. موږ پکې د سره یو کال کې موږ بله په اختر کې راغلي دومره ګرمي او بجلي نه وه چې پاکه ورځ باندې ایسته موږ وتښتېدلو هغه اختر هم پکې موږ تېر نه کړو. نو موږ بجلي استعمال کړې نه ده، لوډ شیډنګ دی. د کوم طرفه موږ دې بجلي نه ورکړو؟ موږ ته باقاعده نوي میټرې ولګوي. دا بجلي چې کوم دا که د دغه نه کوي د ساکوټ د فیډر نه کوي که د وزیر آباد نه کوي دا بجلي موږ ته فوراً راپرېږدي او موږ ته د نوي میټرې ولګوي. زړې میټر خو نشته دی، نومونه نشته دی، کورونه وران شوي دي، بیلونه راځي. په یو کس پسې 15 لکه او 10 لکه او 60 لکه بیل جمع شوی دی. دا څوک هم نشي ورکولی. نو ښه خبره دا ده چې دا بیل دي دوی چې د کرپشن دپاره د دغه دپاره عیاشانو دپاره څومره پیسې خرڅ کوي دا بیلونه معاف کړي خلکو. دا غریب عوام دی دوی نشي ورکولی، بجلي هم ورته نشته دی. دا دې ختم کړي او موږ ته د بجلي فوراً د محمد پټي نه کوي که دا نه کوي دا موږ فوراً غواړو لوشي نه کوي. دویمه دا خبره ده چې دلته موږ ته د ګیس مسله وه. د دې لپاره په اول نمبر باندې چې کله زه په پی ټي آی کې وم د پی ټي آی کې خو ډېر وخت نه وم او چې کله د 2013 کې جنید اکبر MNA شو نو ما ورته چې موږ د ګیس کار دی په دې پسې ما په خپله باندې منډې ترې والي دي، نقشې مې په خپله جوړې کړي دي. د دې دغه چې کوم په 1 نمبر باندې راغلی وه چې په 1 نمبر باندې ما ستاسو کار لکه شروع کېږي د کوم د غفار باندې د سور پل د ګودر توتي شو ګلو شاه شوله کسکلی شو دا بجلي دا ګیس په تاسو په اول نمبر باندې شروع کېږي. د تعصب په وجه باندې جنید اکبر او پیر مصور دا زما کار تر اوسه پورې زما کار نه د قوم کار دی تر اوسه پورې دوی حرکت هم ونه کړو. هغې بیا د دې لپاره جي دا موږ یو سټیمیټ یې بیا راله جوړ کړو د 9 کروڑ روپو. نو په هغې کې چې کوم دی دې جنید اکبر ویلې چې زه به 6 کروڑ روپۍ مې د ګیس ته مزدوري کړلې او 3 کروڑ روپۍ مې تاله د وابډا نه راویستلې او زه هم چې ستا را کار وشي ته ما ته ډېر زیات ګران یې. هغه د پته نه لګي چې هغه کار اوسه پر ونه شو. زه د جنید اکبر نه دا تپوس کوم چې تا ما ته دروغ ویلي که نه دا کار په رښتیا و نو اوسه پورې ولې نه یې شوی؟ تا 9 کروڑ روپۍ منظوري کړي دي دا ټول دغه اخیستی دی چې څومره خرچه ده څومره پیپونه دي کېږي او اوسه پورې دا کار ولې ونه شو. اوس د جماعت اسلامي ته زه اوس رالم د دې نه مخکې د پی ټي آی کې وم. پی ټي آی دپاره ما ډېرې قربانۍ کړي دي، ډېرې منډې تړې مې والي دي خو د دوی نه دوی دا ثابت کړي چې ما د دوی نه چې ته پیسه اخیستې ده که چې ته ماله ګاډي له پیسې راکړي که چې ته ماله تیلو له پیسې خپل ګاډی مې ځغلولې خپلې پیسې لګو میټینګونه مې کول جلسې مې خپلې پیسې مې ما لګولې. زه د جنید اکبر نه تپوس کوم د پیر مصور نه تپوس کوم د یاسر نه تپوس کوم په 2013 کې که تاسو ماله یو پیسه راکړي یا زما څه مدد کړی نو تاسو قسم چې تاسو وایئ چې دله موږ پیسې ورکړو دله موږ نه پیسې اخیستې. موږ د کارکونانو چې هغوی موږ د کارکونان خرڅ کړه یو څو کسانو پکې چمچې وي چې هغوی د پیر مصور نه پیسې واخیستلې د جنید اکبر نه پیسې واخیستلې. زموږ چې کوم کارکونانو په هغوی باندې خرڅ کړل هغوی پې ځان یې کورونه جوړ کړل ځان یې پې حجرې جوړې کړلې نور مطلب یې پیسو باندې خپل کارونه وکړله. د هغه کسانو چې کوم دی هغه نوکران د هغوی کېږي د هغوی خبره اورېدلی کېږي هغه ته کله مخکې ځي کله وروسته ځي غلطې لارې ورته ښیي صحیح مشورې ونه ورکوي او چې د کوم د عوامو کوم کار کېږي
دا پکې رکاوټ ته موږ ته غټه چې دا چمچي د دنیا مخکې وروسته کېږي زموږ د عوامو بالکل کار نه په درګۍ کې کار کېږي نه په ورتیر کې کار کېږي نه په کوپر کې کار کېږي په یو ځای کې یو کار هم نه کېږي او نه د پیر مصور او نه جنید اکبر دوی د لاس کار هم نشي کولی نو لهذا دا کسان دي لري کی او دوی د راوځي دا عوامو له راشي تاسو خو موږ وټونه درکړي عوامو د وټونه درکړي دا پارټي چې موږ د جماعت اسلامي چې کومه ده دا صرف او صرف په دې ملک اسلامي نظام راوستل دي نور زموږ د سره څه کار نه دی چېرې موږ به د امریکې سره به موږ اتحاد کوو د انډیا سره به موږ اتحاد کوو د هغه ځای نه به چې کوم ځای نه موږ له پیسې راځي او یا به زموږ جیبونه ګرمېږي دا د جماعت اسلامي هېڅ قسم نه سوچ نشته دی زه خو اول د مولانا فضل الرحمن صاحب ته وایم چېرې ته دا مهرباني وکړه تا د خدای پاک د نیکۍ هدایت وکړي خو راشه د جماعت اسلامي له ته خو مسلمان سړی اسلام پسند سړی اسلام غواړي که غواړي دا نور پارټیانې پرېږده راشه موږ سره ودرېږه تاسو په مدرسو کې به سبقونه ویلې په دې ملک موږ اسلامي نظام راولو موږ په افغانستان کې به د جهاد دپاره به تاسو جنګېدئ په کشمیر کې به د جهاد دپاره جنګېدئ راپاسېږه اوس راشئ که نه د جماعت اسلامي یو وخت راغی اوس په دې ملک موږ اسلامي نظام راولو راشئ د جماعت اسلامي سره ودرېږئ ذل منبرانو دا الحمدلله دغه وخت منتخب خلکو بختیار مانی صاحب شهراز صاحب په هره موقع باندې د وزیر اعلی سره کېنولي که د ډي سي دفتر ته راتلل میټینګ به یې کوو دا ټول خلک به راوختل تاسو د بجلۍ خبره وکړه دلته چې به لوډ شیډینګ کېدو د هغې به شیډول جاري کېدو زما سم اوس هم لیسټونه پراته دي ټولو خلکو ته به تلل او دغه منتخب خلک به راوختل هغې ته به یا د اے سي په دفتر کې یا د ډي سي په دفتر کې دلته چې به ټرانسفارمر اوس وځېدو په 24 ګنټې کې به اویلیبل کېدو ما سره شته نو سړی دې راشي ما ته دا ووایي زما په هغه وخت کې ټرانسفارمر سوی او ما ته په 24 ګنټې کې نه دی اویلیبل شوی الحمدلله دلته که دا کالجونه منظور شي وکیشنل کالج منظور شوی یا سکاکړ پروجیکټونه راغلي دا هغه وخت دغه نمایندګان وکړي هغه نمایندګان هله د کور کلي کوڅې نمایندګانو نه په اسلام آباد کې اوسېدل او نه په پېښور کې اوسېدل دلته به دې عوامو سره هر چا به ودرول هر چا به یې تپوس کوو شهراز خان منسټر هم هر چا به یې تپوس کوو الحمدلله او که لوډ شیډینګ به کېدو د ټولو خلکو دا ممبران ډسټرکټ ما ته ټول یاد دي دا هر وخت کې په اسلام آباد کې بختیار مانی صاحب د وفاقي وزیر سره د بجلو کېنولي دي پارلیمنت لاجس کې زامینه د صوبایي او مرکزي حکومت نه دا فرزور مطالبه او درخواست کو چې په ټول ملک کې او په ډسټرکټ ملکند کې بالفور منشیات فروشي باندې تاسو قابو بیا مومئ او منشیات فروشي دلته ختمه کړئ او اسانه طریقه ده چې یا خو دا ټول منشیات فروشي چې کم مرکزونه دي دوی ته معلوم دي انتظامیه ته معلوم دي داسې کېدی نه شي چې دوی ته به معلوم نه او د معلومولو اسانه طریقه ده چې چا چرس کلي پوډر سکلي سړی راوچت کا او هغه نه تپوس وکړه تا باندې دا چا خرڅ کړي دي خبرې سړي ته بوځي هغه به رقم ځای نه پته به ولګي دا دویمه بنیادي خبره ده چې دا د معاشرې دپاره زهر قاتل دی او دا د معاشرې دپاره یو ډېر لوی ناسور دی او دا چې کم خلک منشیات فروشي کوي دا بالکل خطرناک دهشتګرد دي درېیمه بنیادي خبره چې هغه د ټول ملک خبره هم ده او به طور خاص زمونږ د دې علاقې خبره هم ده هغه دا ده چې زمونږ په کومه مهنګایي ده چې دا د حکومت د خپل کلکولیشن او د خپل حساب کتاب مطابق خاص طور میډیسن او دوی دی کې 500% اضافه وشوه ایټم د کچن ایټمز چې څومره دي چینی دالونه غوړي دا څیزونه د عوامو د اپروچ نه بالکل بهر دي یو عام متوسط سړی هغه د خپل کور خرچه دا برابرولی نشي نو موږ حکومت نه دا مطالبه کوو چې تاسې خو د دې دعوې سره راغلي وئ چې موږ به ارزاني راولو مهنګایي به ختمو تاسو مهنګایي خو ختمه نه کړه په هغې کې تاسو 500 ګونه اضافه وکړه د هغې سره په غربت کې اضافه وشوه د هغې نه زمونږ د علاقې خلک ډېر زیات متاثره دي دارنګې زمونږ د علاقې د ځوانانو یو لویه مسله د هغې روزګار دی دې حکومت ویل موږ به 1 کروڑ کسانو ته روزګار ورکو 50 لکه خلکو ته به کورونه ورکو خو په دې 2-3 کاله کې د لکونو خلکو نه روزګار واغست د حکومت د خپل حساب کتاب مطابق د پی ټی آی په دې ګورنمنټ کې په لکونو خلک دا چې دی نو بېروزګاره شوه شته روزګار د خلکو نه واغسته موږ دا درخواست کوو چې حکومت له دا ظلم دا سلسله بندول پکار دي او د پی ټی آی حکومت دی د دې نه مخکې د پیپلز پارټۍ حکومت و موږ دا وایو چې پیپلز پارټۍ هم د علاقې له څه خیر نه دی ورکړی دلته چې څومره مشکل دی که بدامني ده که منشیات فروشي ده که بېروزګاري ده په دې کې چې څومره پی ټی آی مجرمه ده نو دومره په دې کې پاکستان پیپلز پارټۍ مجرمه ده په دې کې پاکستان مسلم لیگ مجرم دی ځکه چې حکومت د پاکستان چې جوړ شوی دی همدقو خلکو کړی دی 3 بجلیګري دي
په کار خو دا د اخلاقي طور چې دلته اړو سره لوډ شیډینګ وی نه. بیا د پاکستان د آیین مطابق دا دی چې کم سورسز په کومه علاقه کې یي نو د ټول نه لومبی حق پې د هغې دی. نو په دې بجلۍ باندې د ټول نه لومبی حق زمونږ دی. دلته لوډ شیډینګ دی او دا لوډ شیډینګ بغیر د شیډول نه دی. دا کومه بیماری ده د حکومت دا فرض دی چې دا بیماری ختمه شي. دا بیماری د کومو اسبابو نه جوړیږي دا معلومول هم د حکومت کار دی. لکه دا خبره زبان ضد عام ده او دا زموږ د ټولو په مشاهده کې ده چې آیس په دې بازارونو کې په کوڅو کې په کلو کې خرڅېږي. د دې نه هېڅوک انکار نه کوي. چرس او پوډرو د هغې ډېر لوی کاروبار کېږي. اوس دا ولې کېږي د دې اسباب څه دي؟ نو بنیادي طور دا د دې وجوهات معلومول دا د حکومت کار دی. د دې یو وجه دا ده چې کم زمونږ عوامي نمایندګان دي د هغې په پارټو کې داسې خلک دی چې هغه منشیات فروشي کوي او کوم چې زمونږ دغه دي د لیډرشپ دی هغه د هغې منشیات فروشو دفاع کوي. هغه د حکومت نه خلاصوي، هغې ملګرتیا کوي. دا د مخکې نه هم دا کار کېدو، دا اوس هم دا کار کوي.